afraid یریدل. She is afraid of the dark. هغه د تیارې نه یریږي. هغه د تیارې نه یریږي. agree اتفاق کول. I agree with your opinion. زه ستا د فکر سره اتفاق کوم. زه ستا د فکر سره اتفاق کوم. angry قار. He is angry at his friend. هغه خپل ملګري ته قار دی. هغه خپل ملګري ته قار دی. arrive را رسیدل. They will arrive at 5 p.m. هغوی به ماښام 5 بجې راورسیږي. هغوی به ماښام 5 بجې راورسیږي. attack حمله کول. The lion will attack the prey. زمری به په ښکار حمله وکړي. زمری به په ښکار حمله وکړي. bottom تل. The treasure is at the bottom of the sea. خزانه د سمندر په تل کې ده. خزانه د سمندر په تل کې ده. clever هوښیار. He is a clever student. هغه یو هوښیار شاګرد دی. هغه یو هوښیار شاګرد دی. cruel بې رحمه. The king was cruel to his people. پاچا د خپلو خلکو سره بې رحمه و. پاچا د خپلو خلکو سره بې رحمه و. finally اخر کار. finally we reached our destination. اخر کار مونږ خپل منزل ته ورسیدو. اخر کار مونږ خپل منزل ته ورسیدو. hide پټول. She will hide the gift in the box. هغه به ډالۍ په صندوق کې پټه کړي. هغه به ډالۍ په صندوق کې پټه کړي. hunt ښکار. They went to hunt for deer. هغوی د ګډې ښکار له لاړل. هغوی د ګډې ښکار له لاړل. lot ډېر. I have a lot of work to do. ما لره ډېر کار کول دي. ما لره ډېر کار کول دي. middle په منځ کې. The ball is in the middle of the field. بال د میدان په منځ کې دی. بال د میدان په منځ کې دی. moment شیبه. wait a moment یو شیبه صبر وکړه. یو شیبه صبر وکړه. pleased خوشاله. She was pleased with the gift. هغه ډالۍ ته خوشاله وه. هغه ډالۍ ته خوشاله وه. promise لوث. I promise to be there on time. زه لوث کوم چې په وخت به درشم. زه لوث کوم چې په وخت به درشم. reply ځواب. He didn't
reply to my message. هغه زما د پیغام ځواب را نکړو. هغه زما د پیغام ځواب را نکړو. safe خوندي. She is safe at home. هغه کور کې خوندي ده. هغه کور کې خوندي ده. trick چال. He played a trick on his friend. هغه خپل ملګری سره چال وکړو. هغه خپل ملګری سره چال وکړو. well ښه. She is doing well in her studies. هغه په خپله پړایۍ کې ښه ده. هغه په خپله پړایۍ کې ښه ده.